د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن چودھری سلمان د جعلي لایسنسونو او د مناسب تربیه نه لرلو تورونه رد کړي دي. हम ये मुतालबा करते हैं कि जुडिशल कमीशन आज ही PIA और पाकिस्तान सिविल موږ غوښتنه کوو چې د هوابازۍ د محکمې او د پاکستان د جازونو د سرکاري کمپنۍ یا PIA مشران د فوري لرې کړل شي او د نن د ورځې نه د عدالتي کمیشن د دې ادارو ټول اختیار په لاس کې واخلي چې داسې بې طرفه او شفاف پلټنې وشي. که داسې نه کیږي نو بیا د PIA د جاز PK 8303 په اړه پلټنې به بې طرفه نه وي. د پاکستان د هوابازۍ محکمه او PIA خپل کار کولو کې پاتې راغلي او اوس تور په پایلټانو اچول کیږي. د پایلټانو د لایسنسونو تصدیق هر شپږ میاشتې پس کیږي. 262 out of 860 30% almost उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं हैं. د پاکستان د هوابازۍ لپاره وزیر غلام سرور خان په 23 جون پارلمان ته ویلي وو چې په ملک کې دننه شاوخوا 860 پایلټان جازونه الوزوي، خو 262 پایلټان داسې دي چې هغوی د جاز الوزولو مناسب تربیه نه لري. د دوی ډیګریانې جعلي دي یا لایسنسونه یې بوګس دي، امتحانونه ورله بل چا پاس کړي دي او ځینې خو د جاز الوزولو تجربه هم نه لري. 54 में से 28 50 پایلټانو کې موږ 28 ته د جعلي ډیګري لرلو په سر نوټیس ورکړي دي. هغوی عدالت ته لاړل خو فیصله د هغوی خلاف وشوه. د شوکاس نوټیس وروسته د 13 پایلټانو اورېدنه وشوه او په دې کې 9 پایلټانو خپل غلطي ومنله او معافیانې یې غوښتلې. د پاکستان د وزیر سرور خان د وینا په نړیواله کچه خلک حیرانه کړي وو چې څنګه د پاکستان په ټولو پایلټانو کې په دریو کې یو پایلټ د جاز الوزولو مناسب تجربه یا پوهه نه لري او نړیوال مطبوعاتو په خپلو تبصرو کې دا د هوابازۍ په تاریخ کې یو ځانګړی سکینډل بللی وو. پاکستان کې د پایلټانو د تنظیم مرستیال مشر مقصود بجرانی وای د هوایي جهازونو د کمپنیو په ویب پاڼو د تربیه غوښتنه هډو شوې نه وي. आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा के दिखा लें, किसी भी एयरलाइन की, कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि हमें که تاسو د جهازونو د کمپنیو په ویب پاڼو وګورئ نو هغوی د سکول د سرټیفیکیټ یا د مناسب تربیه غوښتنه هډو شرط نه دی ایښودلی. دوی 2 څیزونه غواړي، یو د الوت روزنامچه او دویم پایلټ کوم قسمه لایسنس لري او دریم پوښتنه چې اوس شامل کړل شوې ده چې په تیرو 12 میاشتو کې پایلټ څومره وخت لپاره جاز الوزولی دی. وزیر غلام سرور خان دا نه دی منلی چې کراچۍ کې د راغورځېدلي د جاز پایلټ هم جعلي ډیګري لرله، خو د پایلټانو تنظیم وایي د هغه ډیګري سمه وه.